اسحاق ډار وایي چې پاکستان په افغانستان کې د چای د پیالې بیه پرې کوي. سلام ستړي مشئ پام وکړئ د یاران ټي وي یوټیوب چینل څخه تازه او مهم خبر ته. اسحاق ډار په لندن کې د پاکستان په سفارت کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د چا نوم وانخیست، خو زیاته یې کړه چې هیواد یې په افغانستان کې د چایو د پیالې بیه پرې کوي. نوموړي د سپټمبر پر 9 په لندن کې د پاکستان په سفارت کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د چا نوم وانخیست، خو زیاته یې کړه چې له هغه راهیسې په پاکستان کې ناامني او ترهګري زیاته شوې ده. د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI مشر جنرال فیض حمید د 2021 کال د اګست پر 15 پر افغانستان د اسلامي امارت لا بیا واکمنېدو څو ونې وروسته کابل ته تللی و. هلته یې په یو شخصي هوټل کې د چایو پیاله په لاس انځورونه خپاره شوي ول. اسحاق ډار په پاکستان کې د ترهګرۍ روانو پیښو ته په اشارې سره وویل چې دا د جنرال فیض حمید لخوا د وسلوالو له خوشي کولو سره تړاو لري. د عمران خان په مشرۍ د پاکستان پخواني حکومت د 2021 کال په وروستیو کې د هغه مهال د پوځ له مشرتابه سره په سلا د تحریک طالبان پاکستان TTP له ځینو مشرانو سره په کابل کې خبرې کړې وې چې منځګړیتوب یې د افغانستان اسلامي امارت کړی و. په څو پړاوونو کې شویو هغو مذاکراتو کې د پاکستان ځینو سیاسي او قبایلي مشرانو هم ګډون درلود چې په نتیجه کې د 2022 کال په مای میاشت کې د پاکستان او TTP ترمنځ اوربند وشو، خو د هغه کال په نومبر میاشت کې TTP اعلان وکړ چې د پاکستان پوځ د دوی پر وسلوالو بریدونه کوي، نو ځکه دا اوربند ختموي. تر هغه وروسته دغه وسلوالې ډلې په خیبر پښتونخوا کې بریدونه زیات کړي دي. پاکستانی چارواکو په بیا ویلي چې دغه مذاکراتو تحریک طالبان پاکستان او نور وسلوالې ډلې نورې هم کوي کړي دي. د خیبر پښتونخوا پولیسو منلې وه چې د هغو مذاکراتو له امله وسلوالو بیا ځان منظم کړی او پرمختللې وسلې یې لاسته راوړي، نو ځکه یې بریدونه هم زیات کړي دي. اسحاق ډار دغه څرګندونې په داسې مهال کې کړي چې پر جنرال فیض حمید د پاکستان په نظامي محکمه کې قضیه روانه ده. د پاکستان پوځ د اګست پر 12 په یو بیان کې ویلي و چې پخوانی ډګر جنرال فیض حمید د سترې محکمې د امر پر اساس د اداري فساد یا درغلیو په قضیه کې نیولی او د هغه قضیه نظامي محکمې ته سپارلې ده.